هرات ولایت کې یو شمېر دیني عالمان، مدني فعالان او ځایي اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لوی اختر په ورځو کې د اوربند اعلانولو څخه خوشحاله دي او وایي دا اوربند به د سولې راتلو پورې دوام وکړي. نور حال په دې هکله زموږ د همکار غلام فاروق رسولي په راپور کې واورئ. هرات ولایت کې خلک د طالبانو له لوري د لوی اختر په ورځو کې د اوربند اعلانېدو څخه خوشحاله دي او هغه په هیواد کې د ورور وژنې د مخنیوي لپاره یو ښه ګام بولي. هرات میشته وګړي او مدني فعالان وایي هیواد له 40 کلونو راهیسې د جنګ د اور په لمبو کې سوځي او که د څو ورځو لپاره هم پکښې جنګ بند وي ورته د خوشحالۍ ځای دی او په خبره د دې فرصت څخه باید د تلپاتې سولې راتلو لپاره پوره ګټه پورته سي. اعلان آتش بس از سوی طالبان در ایام عید یک فرصت استثنائیه که میتونه رابطه ها بیشتر شکل بگیره، دغدغه ها در همین روزها شریک ساخته بشه و به نوع فرصت آرامش برای مردم بده تا به طرف های جنگ افغانستان فشار بیارن که اونها بیشتر بشنون دغدغه های مردم افغانستان. آحاد مردم افغانستان خواهان آتش بس دائمی هستند. حالا عید میتونه یک جرقه باشه برای تداوم آتش بس. این که برای 3 روز عید آتش بس کردن بسیار کار نیک و پسندیده، اما توقع خواهش مردم افغانستان اینه که حداقل گروه هم مخالفین که دولت هستند و حکومت آتش بس دوامدار در کشور جاری بسازند تا ما بتوانیم در کنار صلح و آشتی و برادری در اینجا زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. په همدې حال کې دیني عالمان هم د طالبانو او افغان حکومت له لوري د اوربند اعلانېدو څخه د لوی اختر په شپو او ورځو کې هرکلی کوي او وایي د اسلام پاک دین د سولې او ورورولۍ دین دی، نو باید د افغانستان د جنگ شکیل خواوې دا اوربند د دایمي سولې راتلو پورې جاری وساتي. بسیار یک پیام خوشی که به همگی ملت مسلمان افغانستان در این شبانه روزها رسید است که 3 روز عید سعید اضحی را آتش بس عمومی اعلان شده و این را ما استقبال میکنیم و تشکر میکنیم از همگی جناحهای درگیر در این سرزمین. ما خوشوقت شدیم که از طرف دولت و از طرف طالبها آتش بس به وجود آمد، همین نماز عید و با خوشحالی و با خوشبختی با راحتی همین 3 روز عید را با راحت زندگی کنیم. د بل خوا د هرات ولایت د ولایتي شورا غړي وایي د دې لپاره چې د افغانستان جنگ د شکیلو خواو ترمنځ د باور فضا رامنځته سي نو باید د اوربند په دوره کې دواړې لوري اعلان سوي اصولو ته درناوی وکړي. آتش بسی که طالبان اعلان کردن کار خوبی است، ما این رو به فال نیک میگیریم. امیدوار هستیم که نیروهای امنیتی دفاعی ما و طالبان به این آتش بس پابند باشند و مراعات بکنند. سید وحید قتالی د هرات ولایت والی چې هر څو د 3 ورځو اوربند یوه کمه موده یادوي، خو زیاتوي چې افغان حکومت د هر هغه اقدام چې په هیواد کې د وینې تویونې مخه ونیسي هرکلی کوي او دوی به هم د افغان ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ په دې موده کې پر وسلوالو طالبانو برید ونه کړي. ما که به دنبال صلح دائمیم، اعمالی هم که حکومت افغانستان و دولت افغانستان تا اکنون انجام داده برای آمدن یک صلح دائمی است، اما با این که آتش بس برای چند روز کوتاه راه حل کل مشکلات ما نیست، اما از او استقبال میکنیم. نیروهای امنیتی ما در آمادگی بسیار کامل به سر میبره. دا اوربند چې د زمري د 10 یعنې د جمعې ورځې څخه به پیل سي، د افغان حکومت ترڅنګ ناټو او د امریکا شارج ډافر هم ورڅخه هرکلی کړي.